حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولید جمع او خلی پر روان وی عمر دا خلی ولید در باندې ویل خلی را باندې ذکر دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې اوس په 3 کاله کې خدای تخلاص که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګټ وړي به ولا چا راوړل په خدای مې دې قسمي کې وخورم چې تر سوره ته دا پته نه لګېدلی چې ټول قوم مې وړي وړي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصي عزیزانو چې زمونږ حساب وشو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی گر رسولی چیست در مشتم نهاد که خبرداری زراز آسمان کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شي نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شي دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل وای ابو جهل لعین ورته وی چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره و چې دا چې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله په لاس د ابو جهل په لاس کې کانی او دومره یو ابو جهل هغه کانی پس مکه راوښته ویل په دې جادو چلو یو ښکاری دی یو اوسای نیولې او دا اوسای چې دا د ښکاری سره په جګړه ځان ته خلاصي ښکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي ښکاری ته وې دا څه چل دی وې دا اوسای مې نیولې دا بالکل ځان وجني او ځان را نخلاص اوسای نه تاسو کو چې ولی دومره وکش